خو چې کله الله تبارک وتعالی قرآن مجید نبی علیه السلام ته ورکړو نو دا د قرآن معجزه ده چې د وخت پیغمبر خو پرېږده وه د وخت د پیغمبر چې کوم امتیان دي هغه امتیانو کې هغه بچي چې تر اوسه پورې بالغ شوي هم نه دي الله تبارک وتعالی هغه د قرآن حافظان وګرځول نو د دې وجې نه علماو لیکلي دي چې کوم بچي قرآن په یادو باندې یاد کو تدنه الله هغه کار واغس کم کار چې به الله د انبیاو نه اغستو نو کوم ماشوم چې حافظ قرآن شو الله دته علوم نبوي ورکړل زنن هغه مور ته وا زنن هغه پلار ته وا مورې پلارا ته چې نن څومره خوشحالي کوي دا وکړه ته چې څومره خوشحالي کولی شي دا وکړه الله تبارک وتعالی ستا بچی ته علوم نبوي ورکړل الله تبارک وتعالی ستا د بچی په سینه کې آسمانی کتاب محفوظ کو حدیث مبارک کی راضی عائشہ بی فرمائی رضی اللہ تعالی عنہا وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په خوا کې ناستو ما وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتو فرمایل عائشہ خلق په مختلفو سيزونو باندې فخر کوي ان لكل شيء شرفا يتباهون به خلق په مختلفو سيزونو باندې فخر کوي څوک په یو خبره فخر کوي څوک په بل خبره باندې فخر کوي څوک وی نسب می خده څوک وی مال او جایداد دی را سره څوک وی حسن دی را سره څوک وی گاډي او بنگله دی را سره زنانه دي بعض زنانه فخر پدې کې وی کالی پتری می ډیر دي بعض زنانه پدې فخر کوي جوړې جامې می ډیر دي ان لكل شيء شرفا يتباهون به د هر چا ځان له د فخر خبري څوک پس فخر کوي څوک پس فخر کوي او عائشہ زما امتیان په مال فخر نه کوي په نسب په فخر نه کوي په جایداد په فخر نه کوي په گاډي او په بنگله په فخر نه کوي په جوړه جامه په فخر نه کوي په کالو پترو په فخر نه کوي ان بها امتي وشربها القرآن زما امتیان چې فخر کوي نو په قرآن دی کوي زدر ته نن وامان اے مورې اے پلارا ته په یو مجلس کې ناستې د فخر او د لویۍ خبرې به کېږي څوک به وایي یاره مال لا سره ډېر دی څوک به وایي یاره جایداد مې ډېر دی